چې ټچ موبایل د چا سره دی مؤمن نه دی. لکه پرون مې د یو مولوي صاحب کلیپ کتو وی چې چا سره هم ټچ موبایل دا مؤمن نه دی. فتوا د چا سره چې هم ټچ موبایل دا سړی د سره مؤمن نه. موږ ټول د ایمان نه خلاص کړو، ټول یې خلاص کړو د ایمان. یعنې ته خبرې ته خو لږ سوچ وکړه که نه. دا ته څه وې، دا ته څه لګیا یې، ته په منبر ناست او په خپله د ته هم هغه ټچ والا موبایل پروت ته ویډیو دله کوي، نو بیا خو ته هم ځان د ایمان نه وویستو. د خبرې د بیانولو یو طریقې ته داسې ووایه وایه که ټچ موبایل استعمالوئ ورونو احتیاط کوئ، دا خبرې پکې نقصاني دي، دې نه ځان لرې ساتئ. صحیح د ټچ موبایل د نن سبا ضرورت دی. ته څنګه یو قوم پوره قوم ثابت پښتانه هغه ته د ټچ موبایل نه بندېدی نه شي د دې نه، ژوند یې دې سره وتړو. نن سبا حکومتي ډېرې مسلې چې بغیر د دې نه کېږي، بلکې نږدې داسې وخت را روان دی او زموږ ملک ډېر شاته دی ځکه هلته دا پیسې نشتي. یعنې نږدې داسې وخت را روان دی چې دا پیسې دا کاغذونه دا هر څه ختمېدو والی دي. دا به ټول په انټرنیټ باندې کېږي او دا به ټول هم په دغه موبایل باندې کېږي. او ته چا سره چې ټچ موبایل هغه مؤمن نه دی. خلک د دین نه ترومه، خلک د دین ته راکاږه، کاغه سیاستدانان دي، کاغه مالدار دي، کاغه غریب دی، کاغه فقیر دی، که تور دی که سپین دی، که زورور دی که کمزور دی، کوشش دا وکړه چې د دین سره محبت پیدا شي، د دین نه یې ځغلوه مه. نو دې قصو موږ ګډوډ کړي او داسې قسمه مولیانو موږ ګډوډ کړي وو چې دا د ځان نه قصې بیانې او د ځان نه وظیفې ورکوي. نن سبا خو ډېر زیات شوي دي، وما اکثرو ډېر زیات شوي دي. په تیلې نه سر اوچتې لاندې تې دغه وظیفو والا او د قصو والا مولیان پراته وي. ښه